سلامونه په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل له طرفه په نن ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو په بایبټ صرافۍ یا په بایبټ ایکسچینج کې موږ تاسو په فری ډول سره په بایبټ صرافۍ کې په وړیا ډول سره $11 ترلاسه کول. نو ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. زموږ یوټیوب چینل معراج خان ټیکنیکل در سره سبسکرایب کړئ او زموږ ټلګرام چینل هم در سره لازمي جوین کړئ. د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي. ټلګرام چینل ته راشئ، ټلګرام چینل در سره جوین کړئ. موږ هر وخت اپډیټ معلومات خپل ټلګرام چینل کې نشرو. او بل مهمه ضروریه دونه هغه ملګري چې په بایبټ صرافۍ کې اکاونټونه نه دي جوړ کړي، د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي. تاسو کوشش وکړئ زما د ریفرل لینک نه بایبټ صرافي جوړه کړئ. چې کله تاسو زما د ریفرل لینک نه بایبټ صرافي جوړ کړئ نو دغه ریوارډونه به شي دغه ریوارډونه به تاسو ته درکول کیږي. خو اوس به موږ تاسو راشو دغه خپل پروفایل ته. چې کله موږ تاسو په دې ځای کې د کوم پروفایل چې موږ تاسو راخکاره کیږي دغه پروفایل ته موږ تاسو راشو نو په دې ځای کې به موږ تاسو سره شیر راشي، په دې ځای کې به موږ سره ریوارډ راشي. صحیح ده. اوس ګورئ دلته تاسو وګورئ تقریبا موږ سره شپږ ډوله ریوارډ دي. نو دا به موږ تاسو دغه ریوارډ موږ تاسو څنګه ترلاسه کوو. ګورئ چې کله موږ تاسو $10 ډیپوزیټ کوو $10 نو تقریبا موږ ته $1 راکول کیږي. که چیرته موږ تاسو $100 ډیپوزیټ کوو نو موږ تاسو ته $10 چې کیږي لس USDT راکول کیږي. همدارنګه ځینې نور ریوارډونه هم لري چې تقریبا موږ تاسو $100 ډیپوزیټ کوو نو موږ ته 290 دغه ټوکن چې کیږي، دغه ټوکن موږ تاسو ته راکول کیږي. که بیا موږ تاسو ټریډ تر سره کوو نو دغه ټوکن موږ تاسو ته راکول کیږي. یعنی تقریبا د لسو نه تر $15 پورې تاسو په اسانۍ سره په دې کې ترلاسه کولای شئ. خو اوس پر راشو موږ تاسو په دغه باندې کلیک واخلو. چې کله مو کلیک واخیست را به شو ډیپوزیټ نو باندې به موږ تاسو وکړو کلیک په واخلو. چې کله مو ډیپوزیټ نو باندې کلیک وکړو دلته موږ سره راځي کریپټو ډیپوزیټ د لاندې خیر کې وینئ موږ سره راځي ډیپوزیټ کریپټو. په دغه ډیپوزیټ کریپټو باندې به څه واخلو موږ تاسو کلیک واخلو. چې کله مو کلیک وکړو دلته موږ تاسو څه وکړو USDT به موږ تاسو ورته انتخاب کړو. چې کله مو USDT انتخاب کړه دلته په کوم نیټورک باندې تاسو پیسې ورته لګي تاسو باغ انتخاب کړئ. په BP شل باندې موږ تاسو پیسې ورته لګو. ټیک شو. چې کله مو دا انتخاب کړه دا به تاسو کنفرم کړئ. ټیک شو. دا به تاسو کنفرم کړئ. په دې باندې موږ تاسو USDT ورته لګو. تاسو به راشئ او دغه ادرس په لدې ځای نه څه کړئ، دغه ادرس په لدې ځای نه تاسو کاپی کړئ. چې کله مو دا کاپی کړه به شي خپل باینانس ته چې هر ځای نه تاسو ډیپوزیټ ورته کوئ الته به راشئ. زه راځم خپل وایلیټ ته، وایلیټ کې سپاټ برخې ته راځم او زه غواړم دلته څه کوم، دلته زه USDT چې کوم USDT دې ته ډیپوزیټ کوم د خپل بایبټ صرافۍ ته. زه به راشم USDT باندې به کلیک واخلم، دلته به ویډرا برخه باندې ورته کلیک واخلم او دلته به سند ویډرا نیټورک په دې کې به زه هغه ادرس پیسټ کړم. ادرس وروسته به زه دلته BNB سمارټ چین نیټورک صحیح شو. نیټورک ډیر مهم دی ځکه نیټورک تاسو لازمي یاد ساتئ بیا تاسو نه نیټورک هیر نشي. را به شي باندې به کلیک واخلئ. څومره USDT تاسو لګیا ما سره اوس 300 ده. زه ورته یم چې زه 100 USDT چې کله 100 لګم پکسل بال تر رسیږي ځکه په دغه BP شل یا BNB سمارټ چین کې چې دی باینانس له طرفه فیس نشته. ویډرا باندې کلیک اخلم. چې کله مې ویډرا باندې کلیک واسطه کنفرم کوم دا ویډرا. چې کنفرم مې کړل اوس په حالت زما ویډرا په 2 دقیقو کې ورسیږي. دا به زه کنفرم کوم او ویډیو به سټاپ کوم. بیا چې کله ویډرا ورسېده بیا به تاسو ته وښیم. خدا دې زما بایبټ صرافۍ ته چې دی 100 USDT ورسېدل. اوس په زه راشم بایبټ صرافي به راخلاصه کړم، را به شم بایبټ به راخلاص کړم. بیا هم وایم کوم ملګرو چې په بایبټ کې اکاونټونه نه دي جوړ کړي د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې به تاسو ته لینک میلاو شي چې په بایبټ صرافۍ کې اکاونټ جوړولو ویډیو لینک دا دی او هم به ما ورسره لیکلي د بایبټ صرافۍ لینک دا دی. خو دې په همغه لینک باندې کلیک واخلئ او ما لینک له لارې به ځان ته اکاونټونه جوړ کړو. اوس به راشو بایبټ صرافي به راخلاصه کړو او د دې نه به څه وکړو، د دې نه به موږ تاسو شاته بي ګوره ما سره تقریبا په دې کې $15 ښه $15. اوس ګوره ما سره څومره شو 115 شو. اوس په تاسو راشي خپل پروفایل ته. چې کله تاسو پروفایل ته راغلی تقریبا 15 دقیقې چې کله تاسو ډیپوزیټ وشي 15 دقیقې یا 10 دقیقې وروسته به تاسو راشي. چې کله تاسو دې ته راغلی اوس ګوره موږ سره چې دی موږ سره به تاسو راشي ویو مور ټاسک. تاسو په دې ویو مور ټاسک باندې چې واخلئ کلیک واخلئ. اوس ګوره دغه دوه کوم ریوارډ چې دا موږ سره چې دا به موږ سره په پینډینګ حالت کې ګوره دلته چې تاسو په دې باندې کلیک واخلئ نو دا چې شو ګوره دا موږ سره پینډینګ حالت کې یعنی تاسو $100 ډیپوزیټ شي که $100 ډیپوزیټ کمپلیټ کړ. ګوره په دې کې موږ تاسو ته لیکلي دي چې مطلب تاسو ته به دغه ریوارډ چې دی تقریبا په 2 ورځو کې چې شي په 2 ورځو کې به تاسو ته ورسیږي. یعنی 2 ورځې او 12 ساعتونو کې به دغه $10 تاسو چې شي تاسو په وایلیټ کې اضافه شي. یعنی بیا تاسو کولی شئ دا کلیم کړئ. که چیرته مطلب تاسو ته دغه پیسې اضافه نشوي تاسو ته دل نکړ شوي د 2 ورځو په دننه کې نو تاسو بیا موږ سره اړیکه ونیسئ. اړیکه به تاسو څنګه نیسئ؟ تر ټولو لومړی به تاسو راشئ او د ټاسک آی ډي به تاسو زده کړئ چې موږ سره د ټاسک آی ډي کومه دا موږ سره چې دا موږ سره ټاسک آی ډي ده. بعد له دې چې کله
کله تاسو ټاسک آی ډي زده کړئ بیا تاسو اړیکه له دوی سره له دې ځای نه نیولی شئ. په دې برخه باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیسته په دې برخه باندې به کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیست دوی ته تاسو خپله د ټاسک په انتخاب کړئ او د ټاسک آی ډي به چیک کړئ. د ټاسک آی ډي به تاسو ورته سینډ کړئ. چې کله تاسو دا ورته سینډ کړئ نو تاسو ته د خپل کوم ریوارډ چې دی دا درکول کېږي. بله خبره ده دغه $100 چې تاسو ورته ډیپوزیټ کوئ دا تقریبا باید تاسو تر هغې پورې په دې کې پرېږدئ، یعنې تر 2 ورځو پورې تاسو باید پرېږدئ تر څو تاسو ته دغه 11 یو اس ډي ټي چې شي دغه 11 یو اس ډي ټي درکړل شي. $100 ډیپوزیټ مو که 10 دا راکول کېږي او تقریبا $1 دا راکول کېږي. چې کله دا $100 تاسو ډیپوزیټ کوئ تقریبا تاسو ته $11 درکول کېږي. بعد له دې چې تاسو بیرته له بایبیټ نه خپلې پیسې دغه ته لیږئ باینانس ته نو تقریبا $1 فیس تاسو نه اخلي، نو تقریبا تاسو ته $10 پیدا کېږي. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې په بایبیټ سره په مفت وړیا ډول سره $11 ترلاسه کړئ.